بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چې وي ښاد او آباد اوسئ. نن 9 دسمبر دی او نن خاص خبرونو کې یو خو تاسو به ټیکلین لیدلی هم وي په دې حوالې سره چې آرمی چیف فیلډ مارشل او اوس چیف آف ډیفنس پرون بقاعده قسم حلف واخلا یا قسم اختیارات واخیستل او پرون هغه چې کوم سپیچ کړی دی په هغه کې خبره وکړو چې وړومبی ورځې نه 2 دړکې چې کوم خاص دي هغه یو افغانستان او بل انډیا دا څه دي او څه وینا یې کړې ده او په دې صورتحال خطې کې څه پیدا کېږي. ورسره د عمران خان اډیاله جیل نه بل ځای ته منتقلي کوم ځای ته کوي، کوم اپشن دي، 3 اپشن دي، هغه باندې غور کېږي. ورسره نن ورځ چې کوم ورکرز ته اډیاله جیل ته تلو غږ شوی دی. اوس چې کوم تاسو ته زه ولاګ ریکارډ کوم تازه ترین کې تر اوسه پورې خو خاموشي ده، خو ورکرز لږ ډېر راوتي دي او اډیاله جیل مخه کړي ده، خو هلته ریډ زون دی، هلته اف سی ده، هلته آرمی ده، هلته پولیس دی. نو څه تازه صورتحال جوړیږي هغه باندې هم خبره کوو او د عمران خان سره -1 خو اوس ډیکلیر شو باقاعده په ښکاره باندې تاسو اوس ګورئ، خو د پی ټی آی مستقبل به څه وي او مخته څه کېږي په دې صورتحال به هم تاسو سره کېږي. او ورسره تاسو سره موږ ډکي بھائی نه به شروع هم وکړو. ډکي بھائی څوک دی؟ یقینا چې ډېر پښتانه ونه پېژني، خو اوس په دنیا کې مشهور شو او ډکي بھائی څه کیسه ده پاکستان کې یو پښتنو سره نه، یو افغانانو سره نه، بلکې چې چا څوک هم لاس لاندې راشي هغه سره ظلم کېږي. ډکي بھائی سره زما لاهور کې ملاقات شو او ډېر نایس پرسن دی، غریب کسو، نوم یې سید رحمان دی او سوشل میډیا وجې نه هغه کروڑپتی اربپتی شو. په دې صورتحال باندې زه تاسو سره لږ شانت ځینې به ډیټیل واخلم، بیا به د نور تفصیل باندې راځم. د ویلاګ چې کوم خصوصي هغه دی، خو تاسو نه خواست دا دی چې چینل چانوي ملګرو سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب هم کوي. ستاسو سبسکرپشن، ستاسو مینې، ستاسو د کمنټس او شیر نور سره شیر کولو زموږ حوصلې نورې بړوي، همدغه تاسو موږ سره مینې اظهار دی. اول خبره خدا ده چې ډکي بھائی یو غریب تن د لاهور هغه سوشل میډیا باندې انداسې ټوکې ټکارې ډرامې دغه ویډیو به هم زه جاري کوم چې کوم ما سره ملاقات شوی او هغه به زه په سوشل میډیا باندې هم ورکما، خو په دلته یوټیوب باندې مې نه کوو. هغه خو تاسو تصویر مې اسې ته شي په هغه باندې لګولی تامل باندې. خو اصل صورتحال چې کوم د ډکي بھائی دی هغه اګست کې نیولې شوی او تقریبا څه 3 میاشتې پورې هغه جیل کې 3 میاشتو نه پس هغه ریلیز کړی شوی دی. نو هغه چې کله ویډیو خپل صورتحال باندې وکړه نو هغه تر اوسه پورې څه کم 1 کروڑ ویوز اخیستی، یعنی پاکستان کې بالکل په ټاپ 10 باندې مینی په ټاپ باندې دغه ویوز دي. ان ویوز دغه کوم خپل داستان بیان کړی دی. هغه سره څه شوي دي، هغه دا یو غریب تن سره دا چې ظلم شوی دی. غریب تن خو اوس نشته، اوس خو مالداره دی. پهله غریب و، هغه سوشل میډیا نه کار شروع کو، همدا ټوکې ټکارې د یو شی بل شی ګپ شپ باندې هغه ویوز شپ اخیسته. نو په دې سوشل میډیا پلیټفارم باندې هغه راپتی شو. نو هغه فیملی سره ملیشیا ته روانو چې په ایرپورټ لاهور ایرپورټ باندې سایبر کرایم ایجنسی ولې چې کوم دي هغه گرفتار کړ یو دروغو کیس کې. هغه کې گرفتار کړ نو هغه چې کوم الزام لګولی دي نو هم اوس کاروایي هم شروع شوې ده. د هغه چې کوم افسران دي هم گرفتار شوي دي، اوس انویسټیګیشن هم روان دی. حقیقت پته خو لګي، خو حقیقت هم دغه دی چې هغه نه ډېرې پیسې اخیستلې شوي دي او ډېر زدوکوب شوی دی او تقریبا 100 ورځو پورې هغه جیل تیر کړی دی. نو هغه د خپل داستان چې کوم دی هغه بیان کړی دی. نو هغه ډېر زیات پاپولر شوی هم دی. په دې صورتحال باندې ویډیو ډېره ریلیز شوې ده. نو هغه باندې اوس کاروایي هم حکومت پاکستان روانه کړې ده. خو اوس ګورو چې هغې څه نتایج راوځي. خو پاکستان کې غریب تن چې مالداره شي نو بیا هغه ته لږه ګرانه شي د ژوند تېرولو. دغه یو معمولي ستوري وه، ما تاسو سره نن سبا ډېر په ټرین دی نو تاسو سره دا هم شیر کوم چې ډکي بھائی اخر دی څوک. نو تاسو سره مې دا یقینا شیر کول غوښتل. بل اوس په راځو
د آرمی چیف بیا به عمران خان والا کیسې باندې راځو. آرمی چیف پرون یو غټه دستوره شوې ده چې کې 3 واړه مسلح افواج یعنې ایرفورس، بحریه فورس باقاعده په کې افسران د کوم های اتارټي ده په دوران کې هغه چیف اف ډیفنس باقاعده اختیار پرونه سٹارټ که او افیس یې سنبال که اوس چیف اف ډیفنس شو 3 واړو مسلح افواج او ورسره آرمی چیف ورسره فیلډ مارشل. نو پاکستان کې دینا بلکې دنیا کې ډیرو ملکونو کې دینا لوی طاقت بل شخص ورکا دا ور بل نوي. اوس چې د دې الفاظ دي نو یقینا چې دا هم ډیر زیات معنی لري. یو طرف ته پاکستان کې اندرونی غدې خو اوس چې کوم بیان ورکړی دی په باندې وزیر خارجه دی په انډیا هم جواب راغلی دی، د افغانستان هم راغلی دی، خو هغه چې کوم ور کړی افغانستان ته خو دا ویلي دي چې یا به تاسو ټي ټي پی یعنی تحریک طالبان چې کوم پاکستان دهشتګرد ډیکلیئر کړی دي چې پاکستان کې کاروایي کوي، یا به تاسو هغه اخلي یا به پاکستان اخلي. یعنی مطلب دا کلیر کټ ورته ویلي دي چې بله خبره نه کوو. نو دې باندې یقینا چې دا یو غټه دړکه ده او په دې باندې افغان حکومت هم ډیر زیات سوچ او بچار سره او په دې باندې خفګان اظهار هم کړی دی چې د دې مطلب څه شو. که تاسو په دې باندې مذاکرات دي یا نور سلسله دانو هغه جاري ولې نه ساتئ. بهرحال په دې باندې دا داسې معمولي خبره نه ده، ولې چې دلته خیطه ده، د خیطې کې دغه شانتې صورتحال نور ملکونو ته هم په ګټه نه دي. هلته د چین سرمایه‌کاري ده، د نورو ملکونو سرمایه‌کاري ده، نو هغې خپل تحفظات لري. دغه شانتې اکدم جګړه جنګ ته صورتحال نه ځي، خو نتایج ډېر زیات خطرناک شوي دي. په هغه وجه باندې په افغانانو باندې په پاکستان کې ډېره سخته راخستې ده. اوس زیاتر افغانان چې کوم معمولي کرایمز کې معمولي هغه کې وي هغه هم ګرفتار شروع شوي دي، نور هم زور زورنې شروع شوي دي. نو په د حکومت ډاغرو په ځای باندې غریب سړي باندې لاس اچول. او بل طرف ته پښتنو اورال پاکستان کې ډېر بد ورځ روانه ده. دې وخت کې چې پښتون ګوري هغه پی ټی آی سره منسلک کوي یا د افغان سره منسلک، افغانستان سره منسلک. افغان خو د ټول پښتانه افغان دي، خو هغه افغانستان سره منسلک کوي. دا شان د عجیبه یو صورتحال روان دی. که چیرې په دې باندې قبول بیا هم نه موندل شو، نو یقینا د پښتونستان چې کوم زوړ خوب و د باچا خان، نو هغه طرف ته دا خبره یا هغه طرف ته دا کیسه بوتل ذمهوارو ته هم ډېر سوچ پکار دی په دې خبره باندې چې دغه شانتې هغه مزید نشي چلیدی. یو طرف ته د تحریک انصاف چې کوم دې وخت کې صورتحال دی، یقینا چې صوبې دې وخت کې بد حال دی. که یو طرف ته بدامني ده، بل طرف ته نور معاملات خراب دي، بورډرز بندولو باندې پښتنو باندې ډېر زیات مشکلات رامخته شوي دي. ورسره اوس د کریک ډاون خبره کیږي او بل طرف ته تحریک انصاف حکومت یعنی صوبایي حکومت دا اعلان دی چې ځای په ځای جلسې کوي. اوس په کوهاټ کې جلسه کیږي. همدغه یو اوس خو بل خبره شته نه، همدغه یو ناره ده. دلته اوس سیاسي جنگ مخکې به سیاستدانانو که اسټبلیشمنټ شاته هم وی، خو جنگ به سیاستدانانو ته منځ د خبرو اوس ډایرکټ شو. دا په پاکستان کې لومبي ځل موږ وینو چې ډایرکټ جواب د اسټبلیشمنټ طرف نه هم سخت دریز جواب، نو دغه یقینا خطرناک صورتحال اختیار کړی دی. دې وخت کې اوس په مختلف اپشنز باندې غور روان دی. یو خو دا دی چې عمران خان په یو صورت کې قابل قبول نه دي. مخکې که خبرې کېدې یا ویلاګرز کم خبرونه ورکول یا د دروغو کوم کیسې چلیدې، هغه کې مثلا دغه یو اپشن و چې عمران خان ته یو لار ورکړي، سیف لار ورکړي. خو اوس چې کومه اندېښنه ده، خبره ده، هغه همدغه ده چې 15 کاله خو دا سوچ هم نشي کولی د راخلاصېدو. ورسره الریډي که تاسو سوچ کوئ چې څنګه به نه خلاصېږي، خو هلته کیسز چې کوم عدالتي دي هغه هم مضبوط ورپسې روان دي. یا ما تاسو ته مخکې ویلا کې هم ویلي دي چې یو کیس چې کوم خطرناک دی هغه کې چې کوم خاص آرټیکل 6 ورته وایي، هغه ورته وایي دغه شانې دفعات دي، یا چې کوم د جی ایچ کیو حمله ده، نو دغه کې یقینا چې بیا هغه ته سزای موت یا
نور د هغه شانتي عمر قید نورې داسې سختې هغه هم مخې ته راتلی شي. موجوده صورتحال کې اوس چې کوم دی په دې صورتحال کې اډیاله جیل مخې ته نن ورکرز بیا کومګو اطلاعات راغلي دي پولیس رانه ختم شوي دي او د ډیاله جیل ته نږدې خو نه دي رسېدلي خو لارو بنې کوڅو بنې دغه شانتې صورتحال مخې ته راغلی دی. بل طرف ته په دغه کې د پکړ دکړ او د نور خدشات هم ځایریږي حالانکې کال چلېدلی دی په انډیا او د مختلف لیډرشپ طرف نه چې اډیاله جیل ته ځان ورسوي خو ورکرز چې کوم ډېر زیات جوشي دي نو خو راوتي دي خو نور په سوچ کې دي ګوري چې څه صورتحال پیدا خو مشکل صورتحال دی ولې چې اډیاله جیل غیر چاپیره ریډ زون ډیکلیر شوی دی اف سی تعینات کړی شوي دا رینجرز دي ورسره فوج هم بیک اپ باندې دی او پولیس خو آلریډي مخکې دی پنجاب پولیس نو دغه صورتحال کې اوس یو کشمکش روان دی خو په دغه کې اندروني خبر دا دی چې عمران خان اوس دلته جیل نه شفټ کوي. دغه شانتي صورتحال جوړ شوی دی چې دغه علاقې خلکو درخواستونه هم دي چې مونږه زندگی اوس تنګه شوي ده دلته ډیاله جیل ته تګ راتګ باندې لارې بند شي دا بند شي نو دلته کوم ژوند دی هغه په ټپه ولاړ دی نو هغه خلکو په درخواست باندې اوس په یو کاروایي کېږي عدالت لخوا یا د قانوني شکل به ورکول کېږي چې عمران خان دلته نه شفټ کړي او دلته یو خو تھریټ دی خطره ده بل طرف ته د اولس غدا نو اوس مجبورن د عمران خان حکومت پوی مجبورن خدا یو گیم دی چې اوس په یا مجل شو یا داسې نور داسې زی ته به ټرانسفر کوي درې ځینو باندې اپشنز غور روان دي چې کوم سافت کارنر سچویشن دی چې خان دی خپل په بنیګاله کې ورته جیل ډکلیر کی او هلته کی خو هغه اخیری اپشن لکه دا هغه ختم شوی تقریبا ولې چې اوس حالات چې کم جوړ دي مخکې په دې اپشن بالکل غور کېده او دا یو هغه هم روان خو هغه څه خبرې دي چې هغه عمران خان نه مني. بل دوه اپشن چې کوم مت جیل دی نو هم تاسو ته خپته ده چې څنګه جیل دی هلته رسېدل هلته حکومت هم غواړي یا اسټبلیشمنټ غواړي چې په کلو دی هلته کې درنه ورکړي نو هلته هم هغې په دې باندې هغه کېږي بلوچستان ته داسې څو ځایونو کې ورته اپشنز کې غور دی خو دغه صورتحال باندې یقینا چې اوس په نن سبا کې به دغه تاسو واورئ چې دې باندې کم اپشن باندې غور باندې کامیابیږي خو بهرحال صورتحال دا جوړ دی چې دلته مزید چې کم دی عمران خان په دې جیل کې نه پرېږدي. اوس په دغه صورتحال کې چې کوم انډیا دا لکه څنګه آرمی چيف انډیا ته هم دمکور کړی دا انډیا هم سخت جواب ورکړی دی هغې هم دغه کړی چې پاکستان دی کله هم داسې هغه ونه کړي او مونږه په دې حوالې سره چې کوم بونډز دي یا د خپل عادي که چیرې پاکستان یو نیمارک هغه پاکستان باندې دغه کوي نو مونږ به بیا یو تیاري سره راځو نو اوس صورتحال یو طرف ته انډیا ده بل طرف ته افغانستان دی مینس کې چې کوم دی پی ټي آی ده وینې پښتانه دي مونږ به پی ټي آی نوم داسې هغه کولی چې بس زیاتره پښتانه به پی ټي آی کې دي او که پی ټي آی کې څوک نم دي چې دلته مونږ چا سره تعارف وکړو پښتون نو هغه د پی ټي آی مونږ باندې پوخ ټیګ لګولی دی. اوس صورتحال ډېر زیات غمګیر صورتحال مخې ته چې کوم مونږ ګورو وینو یا روان دی یا کېږي لګیا ده یا اوس مزید چې کوم لیسټ کې کوهاټ شفیع جان هم شامل دی او د کرک امینې هم په ټاپ لیسټ دی هغه هم شاید خټک نوم هم په ټاپ لیسټ دی همدغه شانتې سی ایم خو آلریډي سهیل افریدي دپاره هغه دی. اوس ګورنر راج خلک وایي چې دا به څنګه لګي گورنر جاج نشي لګېدی دا اسټبلیشمنټ دی دی چې کوم گیم کوي پلان کوي دا یو مضبوطه اداره ده نور ادارې خو موږ کمزوري شوي دي یا هغه شوي دي خو دا یوه اداره چې کومه مضبوطه ده دا یو پلان تحت یو ډېر په یو ټیکنیکل طریقې سره هغه شی هینډل کوي نو دلته زما ملګري ډېر زیات دي سره اختلافات لري خو ما ته چې کوم ښکاري یا چې کوم خبرونه موږ وینو یا چې کوم ګنګوسې موږ ته راځي غوږونو ته پارلیمنټ کې یو ځای بل ځای که چیرې دې سنبال نه شول اوس دې ځل دې بیا حرکت وکړو اسلام آباد باندې
نو په دغه صورتحال کې به یو ګمګیر صورتحال مخې ته راځي او همدغه موقع به وي چې دغې موقع نه فایده اوچته کړي او هلته کې ګورنر راج ډیکلیر کړي او دلته چې کوم مین قیدین دي سره د سی ایم سره د نور د ټول زندان ته واچوي. اوس ورکر راغلو، ورکر یا تشدد یا د نورو پیښو یا د نورو جنجالونو په هغه باندې شي، خو صورتحال ډېر زیات ګمګیر دی، خراب دی. مونږ هم چې اسلام آباد کې داسې عجیبه غوندې یو ماحول جوړ دی. الله دې وکړي خیر. دغه نن تازه ترین تاسو سره مونږ ولاګه کوو، یقینا چې تاسو به خوښ شوي وي او که کومو خبرو کې اختلافات لري یا کوم خبره هغه وي نو تاسو ما سره شیر کولی هم شي او ستاسو مینې اظهار او ستاسو خو ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ.